12 اراده ماشینری خدماتی و عملیاتی به ارزش 45 میلیون افغانی از بودجه ریاست شارولی غزنی خریداری و رسما به این اداره تسلیم داده شد. مسئولین در این اداره میگویند قبل از این وسایط این اداره برای خدمات شهری غزنی کافی نبوده که با ازدیاد این ماشینری اکنون می توانند در نواحی شهری این ولایت بهتر رسیدگی کنند. دیموږ هغه کوم وسایط چې ول هغه دومره کافي وسایط نه ول چې تر څو پورې موږ ټولو ناحیو ته رسیدګي وکړو یا ټولې ساحې پاکې کړو. نو الحمدلله دغه وسایط ښه په وخت باندې راته ورسېدل. اوس انشاءالله د تاسو د مایکو د تاسو د راډیو له لارې ټول ولس ته دا ډاډ او اطمینان ورکوو چې دغه وسایط لکه څنګه چې مخته موږ په وینا کې یادواري وکوله چې د تاسو په پیسو او د تاسو په همکارۍ باندې اخیستل شوي دي، دا به انشاءالله د ولس په خدماتو باندې لګول کیږي. نن موږ تقریبا 14 قلم مال د ښاروالۍ د غزني ته ور تسلیم کړم چې په دې کې شپږ دمترکه دي او څلور د ټانکرې دي، ګلیډر ده او لوډر ده، یو ماشین د خط اندازۍ ده. نو تقریبا 14 قلم مال نن د غزنی ښاروالۍ ته تسلیم شو. از سوی هم باشندگان این ولایت از خدمات شارولی غزنی خوشحالند و میگویند با ازدیاد ماشینری جدید در فعالیت این اداره مؤثر خواهند بود. الحمدلله مردم غزنی از این پروسه زیاد خوش هستند و الحمدلله که در این باره در این مورد در ولایت غزنی یک گسترش خوبتر خواهد، یک انقلاب خوب برپا خواهد شد در ریسه تنظیف و در ریسه سرسبزی و در ریسه کار و دیگر چیزها در ولایت غزنی. سابق هم خوب پاک کاری میشد غزنی، شرکاش جوجاش همه صفا و پاک بود، اما فعلا که ماشینا را آورده از این وسایط ما خیلی خوشبین هستیم، خوش هستیم که وسایط خوبتر با شکوفتر شهر غزنی پاک میشه. با حاکمیت نظام امارت اسلامی نواحی چهارگانه شهری غزنی به 6 ناحیه گسترش یافت که به همین منظور ماشینری خدماتی و عملیاتی این اداره کافی نبوده، اما با تهیه ماشینری جدید خدمات این ریاست بهتر خواهند شد.